دوستانو ستړي مه سئ په دې هیله چې جوړ روغ به وه صحت به مو ښه وي. د مکتب او د سی اف اس یا تریپل سی ترمنځ پر فرق باندې غږیږو. دا موضوع مې ځکه مهمه وبلله چې بعضې کسان حتی چې په دې فیلډ کې کار هم کوي کله کله د خپلې ټرمینالوژیانې یا اصطلاحات چې دوی استعمالي هغه ته دوی متوجه نه وي، او کله کله داسې چې سی اف اس ته صنف وایي، د سی اف اس د چارو مخته وړونکی یا فسیلیټیټر ته استاد وایي، ماشومان چې په سی اف اسونو کې برخه اخلي هغو ته شاګردان وایي، او داسې د ورته نور ډېر زیات چې کوم صحیح اصطلاحات یا کلمات نه دي چې باید د سی اف اس لپاره استعمال سي. نو نن پر دې باندې خبرې کوو چې د سی اف اس او د مکتب ترمنځ کم فرقونه شته. هر یو فرق به تاسو ته جلا جلا واضح او تشریح کړم. په دې برخه کې کله چې موږ کار کوو دا زموږ دپاره ډېر زیاته مهمه ده. اول راځو هدف ته. د مکتبونو هدف چې دی رسمي تعلیم دی. رسمي تعلیم د مشخصو اصولو، کړنلارو او قوانینو په رڼا کې. اما د سی اف اسونو هدف دی هغه د ماشومانو خوندیتوب دی، پروټیکشن دی، د ماشومانو څخه د رواني ټولنیز ملاتړ دپاره د پروګرامونو او فعالیتونو ترسره کول دي، او د ماشومانو دپاره د لوبو داسې زمینه برابرول چې هغه دوی دپاره خوندي، مسونې او دوی په رواني روغتیا کې مهمه ونډه ولري. دا هدف دی. تقریبا تمرکز یې داسې دی چې په مکتبونو کې مشخص نصاب شته او په هره دوره او پړاو کې باید هغه نصاب تکمیل سي، او په سی اف اسونو کې کوم مشخص نصاب نسته، ولې بعضې پروګرامونه شته چې د خپل ځان دپاره مشخصې مودې لري، وخت لري، 2 میاشتې، 3 میاشتې، 1 میاشت، ضرورت ته په کتو باندې، خو ډېر زیات تمرکز پر دې باندې چې د ماشومانو په رواني ټولنیز لحاظ باندې ښه سي، جوړ سي، برته پخواني حالت ته راوګرځي، پر ځان باندې باور زیات سي، یعنې تر ډېر حده پورې رواني ملاتړ دی. مګر هم د مکتب هدف چې دی هغه د خلکو باسواده کول دی. مکتبونه د خپل ځان دپاره رسمي سیستمونه لري، رسمي تعلیمي سیستم دی، نظام دی، د خپل ځان دپاره مشخص نظام لري، سیستم لري، جوړښت لري، او د هغه رسمي پړاوونو څخه تېرېدو څخه وروسته یو څوک د مکتب هغه پروسه تکمیلوي او دې ته ورته نور یعنې هر څه په رسمیاتو کې داخل دي او منل سوی او باوري سیستم او نظام دی. اما سی اف اسونه چې دي هغه په تعلیمي برخه کې د خپل ځان دپاره داسې مشخص د زده کړې نصاب نه لري، کې لري هم هغه غیر رسمي دي. په دې خاطر باندې موږ ورته وایو چې غیر رسمي زده کړې په سی اف اسونو یا په تریپل سی کې ممکنې دي، او دا زده کړې هم د پروګرام د جوړښت، مودې، ځای، اړتیا ته په کتو باندې ترتیب او ډیزاینېږي. مکتبونه چې دي مشخص اسناد لري، امتحان لري، او د فراغت دپاره مختلفې درجې لري. سی اف اسونه یا تریپل سیان چې دي هیڅ کم رسمي سند نه لري. که یو ماشوم په یو سی اف اس کې 3 میاشتې، 5 میاشتې، 1 میاشت، 20 شپې یا 2 میاشتې په فعالیتونو کې برخه واخلي، د مودې د پای ته رسېدو یا د سی اف اس تړل کېدو څخه وروسته اکوشن د کوم سند نه ورکول کېږي په تریپل سی کې یا په سی اف اس کې 2 میاشتې په فعالیتونو کې برخه اخیسته. اما مکتب چې دی هغه د خپل ځان دپاره ټول رسمي اسناد لري. مختلف عمرونه په مکاتبو کې په مختلفو صنفونو او پړاوونو کې زده کړې کوي، او تر ډېره حده پورې په فرض مثال په افغانستان کې داسې دودیز رواج دا دی چې په 6 کلنۍ کې اکثره فامیلونه خپل ماشومان په مکتب کې شاملوي، په 18 کې فارغېږي. دا یو عمر په حساب باندې یو ډلبندي ده چې حتمي نه ده چې باید دا دی، خو ولې هغه ذهنیت داسې جوړ دی، سیستم دا رقم دی. د 18 کلنۍ څخه وروسته اکثره ځي پوهنتونونو ته داسې، او هره مرحله د خپل ځان دپاره یو مشخص ګروپ د عمر ماشومان دي چې په ګډه باندې په هغه صنفونو کې زده کړه کوي. اوس فرض مثال په ابتدایي صنفونو کې به تاسې وینئ چې ډېری د یو عمر او ډلې کوچنیان دي چې درس وایي، په متوسطه کې هم دغسې، په لیسه کې هم دغسې. اما په سی اف اسونو کې چې دی د هغوی دپاره یو مشخص عمر او ډلبندي داسې سیستم شته. هغه دا رقم دی چې ځکه چې دوی د هغه تعریف پر اساس باندې د ماشومان سره کار کوي چې موږ تاسې په هغه مخکینۍ کې ویډیو کې ویلي وو چې هر هغه کس چې عمر یې د 18 کاله څخه کم وي هغه ماشوم دی، کوم چې یو ان سی آر سی او نړیوالو کنونسیونونو او معیارونو ماشوم تعریف کړی دی. نو په هغه حساب باندې د 5 څخه یا د 4 کالو څخه تر 18 کالو پورې دغه ماشومان او ځوانان کولی شي چې په سی اف اسونو کې په مختلفو فعالیتونو کې برخه واخلي. دا البته یو نړیوال عمر او ډلبندۍ دپاره یو معیار دی، خو په افغانستان کې
د اوسنیو نوي تغییراتو او بدلونونو څخه وروسته د 5 څخه تر 10 کلنه پورې ماشومان کولی شي چې په تریپل سی یا CFS-ونو کې برخه واخلي. کارکوونکي چې دي په مکاتبو کې موږ تعلیمي او علمي شخصیتونه لرو. په دې کې استادان، پوهان، څېړونکي داسې کسان شته چې هغو ډېرې لوړې زده کړې کړي دي، مهم تحصیلي او تعلیمي پړاوونه یې تکمیل کړي دي. اما په CFS-ونو کې چې دي داسې کوم خاص معیار نشته. هغه ډېر زیات مهم معیار چې دی هغه دا دی چې په دې برخه کې کار کړی وي، تجربه ولري او په عین وظیفه باندې د نړیوالو انجوګانو سره کار کړی. ځای او ماحول ته په کتو په اکثره ځایونو کې 12 ټولګي څخه فارغ 14 او لیسانس کسان ته ترجیح ورکول کیږي. او د زده کړو طرز چې دی په مکاتبو کې چې دی هغه صنفي سیستم دی، صنفي نظام دی. او په CFS-ونو کې چې دی هغه دا رقم نه دی، مشخص وخت نه لري. بس چې په کوم وخت کې ماشومان کولی شي د خوندیتوب احساس یې کوي، زمینه ورته مساعده او راځي، ګډون کوي، په مختلفو فعالیتونو کې برخه اخلي او برته ځي په خپله مخه باندې. بل د مودې یا دوران د ډیوریشن دی چې مکتب د خپل ځان لپاره که ابتدایه ده که متوسطه ده که لیسه د خپل ځان لپاره مشخص ډیوریشن یا موده لري. او ټول مکتب نظام یا په اصطلاح باندې مکتب چې دی د هغه 12 کاله دوران یا موده ده. اما CFS-ونه د خپل ځان لپاره لکه د مکاتبو غوندې داسې د کلونو دوامداره کوم پروګرام یا هغه نه لري. په ډېرې استثنایي حالاتو کې شاید یو CFS 1 کال دوام وکړي یا یو تریپل سی یا شاید 2 کاله دوام وکړي. ولې اکثریت ځکه چې بشري دي، په ایمرجنسي او عاجلو حالاتو کې خدمات ماشومان ته وړاندې کوي، کله 3 میاشتې، کله 6 میاشتې، کله 12 میاشتې، او ډېری وختونه په پروژې پورې اړه لري چې دا پروژه د 2 میاشتې لپاره ده. کیدای شي پروژه 6 میاشتې نه وي، کیدای شي 9 میاشتې نه وي، کیدای شي کله نه وي، کیدای شي 18 میاشتې نه وي. پروژې ته په کتو باندې کیدای شي چې CFS موده هم هغه نه وي، اما په هیڅ صورت باندې د مکتب په رقم باندې کیدلای نه شي. نه موده هغومره په اصطلاح باندې ډېره زیاته وي. دا هغه څو کی او مهم فرقونه چې دا اوس موږ خبرې باندې وکړلې هغه په دې سکرین کې تاسو ته اچولي دي. کسان چې په انګلیسي باندې بلد یاست کولی شئ چې ویې ګورئ، پر دغه ځای باندې ویډیو پاس کړئ، ښکته پورته ټوله فرقونه یې وګورئ او په اړه باندې په کافي اندازه باندې معلومات ترلاسه کړئ او ځان په دې باندې پوه کړئ چې د مکتب CFS یا تریپل سی ترمنځ کوم فرقونه موجود وي. ډېره زیاته مننه. خدای دې وکړي چې تاسې د مکتب او د CFS یا تریپل سی ترمنځ په هغه مهمو او کی فرقونو باندې پوه شوي یاست. داسې میده کوچني فرقونه نور هم دي چې هغه اړتیا هم نشته چې هغه یاد شي، ولې هغه مهم فرقونه چې هغه تاسو ته په دې ویډیو کې تشریح شول په دې هیله چې تاسې د توجه وړ ګرځېدلي وي. نو ویډیوګانې وګورئ، چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوښ یې کړئ ویډیوګانې او کوشش وکړئ چې د خپلو مسلکي ملګرو سره یې شریک کړئ. د هرې ممکنه لارې څخه په استفادې باندې دا معلومات تر نورو پورې ورسوئ. هم ثواب دی او هم خرما. ډېره زیاته مننه. ښې چارې.